هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ولرئ. راځو دوستانو نن په دې هکله دا ویډیو جوړوو چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک هغه پاسورډ چې زموږ د یاده وتی دی نو هغه بیرته ریکور کړو یا بیرته یې راوګرځوو بیرته هغه آی ډي زموږ لاسته راشي. نو که چېرته تاسې خپل د پخواني آی ډي پاسورډ د یاده ویستلی وي نو تشویش مه کوئ ځکه لاره یې شته دی تر څو بیرته هغه آی ډي تاسې په خپل لاس کې راوړئ لاسته راوړئ. راځو د خبرې نه اوږدو دوستانو د ویډیو په طرف. دوستانو مخکې دې نه چې ویډیو شروع کړو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ موږ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې دغه چینل ته اپلوډ کوو. نو زموږ د سپورټ لپاره او د ستاسو معلوماتو اضافه کېدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ تر څو د ټولو دمخه زموږ ویډیوګانې تاسې وګورئ. راځو دوستانو د ویډیو په طرف. نو دوستانو لومړی راځو تاسې په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ که هر براوزر وي اوپیرا میني وي کروم وي یو سی براوزر وي هر یو چې وي نو زه راځم هغه باندې به کلیک وکړئ. زه کروم براوزر ته راځم کروم براوزر باندې کلیک کوم. کروم براوزر کې ما ډایرکټ فیسبوک خلاص دی دلته فیسبوک به ولیکئ www.facebook.com. نو دلته چې راشئ زما دغه دلته به ډایرکټ تاسې په فارګټ پاسورډ باندې یو ګوره دوه اپشنه دي یو کریټ نیو اکاونټ دی یو فارګټ پاسورډ دی. فارګټ پاسورډ باندې به کلیک وکړئ تاسې. نو دلته به راشي وایي انټر یور موبایل نمبر هر نمبر چې وي او ایمیل ادرس وي نمبر وي نو هغه به کلیک کوئ. نو زه راځم دلته خپل نمبر دغه کوم لیکمه دغه د ما خپل نمبر ولیکل دوستان سرچ اوس سرچ باندې بټن باندې کلیک کوو دلته لیکي دغه د نوم مې راته راویستلو نو دلته ورته پاسورډ ورته ورکړه. پاسورډ مې د یاده وتی دی زما خو پاسورډ was get code instead دلته ورته ویل چې کوډ موږ ته راولېږه کوډ نشته دی. دلته یې راته نمبر ویلی چې تاسې اوس دغه نمبر باندې وغواړئ چې اس ام اس درته وکړو په دغه نمبر باندې کوم نمبر باندې چې تاسې اکاونټ جوړ کړی دی. که ایمیل ادرس وي دوستانو ایمیل ادرس ته ګوره دغه پاسورډ کوډ ځي او که نمبر باندې جوړه کړي یا نمبر ته ځي. نو زه به نیکسټ وهم نیکسټ اوس دلته وایي انټر شپږ رقمي کوډ وایي موږ دغه نمبر ته چې تاسې لیکلی وي ایمیل ادرس په کوم نمبر هم چې فیسبوک جوړ کړی وي دغه ته موږ شپږ رقمي کوډ ولېږلو دغه موږ ته ووایي. نو ویټ کوو دې لپاره چې تاسو دا کوډ موږ ته راشي. کوډ دلته راغی دغلته د شپږ رقمي کوډ دلته لیکو دغه دی دوستانو څنګه چې ګورئ ما ته پاسورډ راغی کوډ راغی شپږ رقمي نو دغه کوډ به راواخلو او دغلته به ولګو. دوستانو 15 دقیقو پورې به صبر کوئ 15 دقیقو پورې تاسو ته دغه کوډ درځي. دا نمبر اوس لیکو 870 114 870 دغه کوډ دلته لیکو 870 114. نیکسټ بټن باندې کلیک کوم تر دې انټر نیو پاسورډ. اوس تاسې کولی شئ یو نوی پاسورډ ورته ورکړئ هر یو چې د ستاسې زړه وي مشکل نشته. نو زه دې ته نوی پاسورډ ورکوم نیکسټ وهم. اوس کوم دا کروم کې زه خلاصوم کوم بل براوزر کې غواړئ نه د کروم کې غواړم. نو دغه دی تاسې ګورئ دوستانو زما اکاونټ فعاله شو او هغه پخوانی اکاونټ سره د نوي پاسورډ اوس مې اکاونټ پاسورډ هم په یاد دی ایمیل ادرس هم په یاد دی. نو که چېرې دوستانو ستاسې آی ډي پاسورډ ورک شوی وي نو دغې طریقې څخه کار واخلئ او د نورو ښکلو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه هره ورځ موږ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په دغه چینل کې اپلوډ کوو. زموږ سره پاتې شئ زده کړئ. الله په امان تر بیا خدای په الله مو سپارم.